د کہانی شروعات کیږي د بن او داغه د پلار پیټریک نه چې هغه په یو کاغذ باندې د یو خاص کوډ پته لګولو کوشش کوي ول چې دا کوډ خزانه ته راتلو د پاره یو راز دی او دوی ته دا د یو ډایری نه ملو شوی چې د کې د بن دوست رایلی وای چې دا کوډ به زه پوره را پیدا نه کم سره په یو دوه درې ټکی تیوزي او د کې د پیټریک د کوډ کې یو ټکی ته خیال شي چې پاغه کې لیبرټي لیډي لیکلی وي او دا لیکل په فرنچ زبان کې وي او په دنیا کې صرف درې سټیچو اف لیبرټي دي او چې دا لیکل په فرنچ زبان کې دي نو د ټولو نمخ کې دوی فرانس ته لاړ شي چې دلته دوی هغه سټیچو لرو رسی او زلته رایلی د ډرون په مدد باندې د دې سټیچو جانچ پړتال کوي چې الته یو دوه پولیسان راشي نو اوس بن هغه لور شي د دیان بټکاولو د پاره او دلته رایلی وګوره چې هغه سټیچو باندې سلیکلی شوی دی او هغه ته زر تصویر وباسي او په منډه دی پولیسانو لراشي او هغه نه الټه تاسو کې چې د دې مطلب څه دی نو هغه کې لیکلی وی چې د انګلند د مهراني یو دوه خاص میزونه دي چې هغه یو په انګلند کې دی او بل په امریکا کې دی چې هغه د مهراني دوی له تحفه کې ورکړیو چې هغه اوس په وایټ هاوس کې موجود دی او اخر د دوی لاسو ته د پاڼه راغله سنگا او دوی ته پته څنګه ولګیدا چې اوس دا کہانی د 1865 نه شروع کیږي چې په امریکا کې د جنگ ختمېدو 15 ورځې شوي وي چې په هغه کې سایلس او جون نومي سړی توماس ګیټس نومي سړی لراغلی وي ولې چې هغه به د مشکل نه مشکل پهلی حل کولا او اوس جون ورته یو ډایری وخی چې په هغه کې هغه کوډ لیکلی وي او دلته جون سایلس ته وایي کو ستا سکاري تا غیله پاره ورشه زه دلته ولاړم او دلته جون د سایلس خبره ومني او هغه لاړ شي ولې چې هغه ابراهیم نومي سړی مړکو او دلته را خلک هم د ګولې आवाज ووري او دلته چې توماس ته پته لګي چې دوی خپل مرګ سره غداری کړې و او هغه ته دلته پته مو لګي چې دا کوډ خزانه تلو ته یو راز دی چې د سره هغه زر د ډایری نه دا پاڼه وشلې هغه ور طرف ته ورختا کی چې دې کې سایلس زر ورشي او دا پاڼه سوځیدونه بچ او توماس اولی او مړیږي او دلته موږ ته پته لګي چې بنم د توماس د خاندان نه او اوس بن د توماس باره کې خلکو د دا کہانی کوي چې توماس د خپل ملک د پاره شهید شوی دی او دلته یو سړی دوی ته وایي چې ته دا کومه کہانی و دا ټوله دروغ ده دراصل توماس جون او سایلس راغوستیو د ابراهیم لینکن د مرګ د پاره او د ثبوت په تور باندې هغه ورته هغه سوځیدلې پاڼه مخی او دراصل دا میچ نومي سړی هغه د جون د خاندان نه وو او دراصل دا پاڼه د هغه ډایری نه چې کم توماس د دې ډایری نه شلولې و او بن ته دا لګیدو چې زمانه کې کلم یو مرګ نشي کولی او بن دا قسم خوړو چې زه به دا ثابتوم چې په دې ډایری کې سلی کلی دي دا د خزانه د پاره یو لار ده او اوس بن خپل دوست رایلی لراشي او رایلی اوس د کتابونو کاروبار شروع کړو خو داغه کاروبار صحیح نه کیدو او د دې د وجې حکومت داغه نه گاډم ضبط کی ولې چې هغه ټیکس هم نه ورکاو او هغه کور ته راشي چې هغه سره خپل ګرل فرند ابيګیل اوسېدا خو دا غي دوه په منځ کې درار راغلی وي د دې د وجې ابيګیل د کور نه وباسي او د کور کوډ هم چینج کی د دې د وجې رایلی د مدد وکي او بن د ابيګیل کارت پټ کی چې ابيګیل په هغه میوزیم کې په یو غټ پوزیشن باندې و او هغه میوزیم تراشي او هغه د دې کارت په مدد باندې د ابيګیل افیس ته وردن نشي هغه چې خپل کار څنګه ختم کړي دا غزنه وته والوي نو د کې ابيګیل دی وویني دلته ورته بن ټوله کہانیو کې ورته وی چې زه د یو کوډ تلاش کې ګرځم نو ابيګیل چې دا وری اول په ډیره زیاته غوسه وي خو هغه ورته سونوي ولې چې بن ورته وی زه دا خزانه پیدا کړم نو چې ته څومره غواړې هغه مر بدر کم او اوس جانچ کول نه پس دوی خو سونه ویني خو د دې پاڼه د شاته یو کوډ لیکلی شي وي او بل خو بن او رایلی لندن ته لاړ شي او بل خو د میچ کسان پیټریک باندې حمله وکي او داغه موبایل کې یو چپ ولګي چې د سره دوی ته پته لګي چې دوی سکول والا دي او اوس بن او رایلی هغه ترور سي چې کمزه کې د قیمتي میز پروت دی او رایلی یو زبردست هیکر هم وي هغه دا ټوله کیمرې هیک کی او اوس بن ته لار خي او اوس بن خپل کار کولو والا وي چې دی کې ابيګیل راشي او هغه ورته وي چې زم ساده د میشن حصہ جوړېږم نو دی کې بن ابيګیل باندې پچغو شي او هغه په دې دوران کې دا کم بوتل چې وسري په دې کې شراب هغه په دې سټ باندې ولګي چې د دې چغو د وجه دا گاډ راشي او ما گرفتار کی او شوم دغه سدا گاډ راشي او د پوښتاج د پاره لاندې کمرې ته بوزي او الته ورپسې ابيګیل هم راشي نو دلته چې دا گاډ څنګه وزي نو بن رایلی ته وای چې دا دروازه کولو کا او هغه دروازه کولو کې اوس دوی هغه دروازې باندې د کوین افیس تلاش کولو کوشش کوي او اوس دوی د مهراني کمرې ته راورسي چالتا قیمتي میز پروتي او چې دوی د دې میز جانچ پړتال کوي نو د کې بن یو کوډ ویني چې د دغه په هلي مانځان پیوي چې د کې هغه یو دراز کولو کې چې پغه کې یو لرګي پروت وي او هغه باندې ډېر عجیب نشانونه جوړ شوي وي او بل خو چې دا سکیورټي افیسران هغه ځای ته راغلل نو بن نوي او دا ټول ګارډوز د بن د لاشکول پسې ګرځي او ځل ترایلی د دې میوزیم الارم بجو کې سره ټول بهر روزي چې پغه کې په اسانه سره بن او ابيګیل هم روزي اوس دوی تلو والای چې په دې کې بن وګوري چې میچ او د میچ کسان دوی پسې شاته لګېدلي دي او اوس هغه د دې ځنه او تختی او په دې باغ دوړ کې د بن گاډه چې څنګه د سپیډ کیمرې مخه تراش نو هغه د لرګي دا ټوکړه خپل مخ ته ونیسي چې دې سره داغه تصویر اوزي او رایلی دا کیمرا هم هک هغه تصویر روباسي او بن د لرګي دا ټوکړه سین ته ورختا کی چې دې سره بن وی چې میچ مونږ پسې را روان نوي او اوس بن د خپل پلار کور ته ورسي او پیټریک چې د دې نشانونو حل کولو کوشش کوي خداغه نه کېدو ولې چې دا ډېر عجیب نشانونه جوړ شوي وي پیټریک وته وی چې دا په هلی یو کس حل کول شي هغه د بن مور ده او اوس بن د خپل مور
امیلی تلو د پاره تیار وي خو هغه پیټریک ته وایي چې ته به هم راسره ځې. نو پیټریک ورته وایي چې 13 کالو نه زه هغې سره نیم میلو شوي او آخر کار بین پیټریک راځي چې د هغې سره میلاوېدو دپاره او په سبا دوی هغې سره میلاوېدو دپاره راشي چې هغه په یو یونیورسټي کې پروفیسره وي. او اوس چې امیلی پیټریک وویني نو د هغې موډ خراب شي خو هغه چې خپل زوی بین وویني نو د هغه لږه خوشحاله شي او هغه ورته وایي چې زه به ضرور دا پهیلي حل کم. نو دلته ورته امیلی وایي چې په دې لرګي باندې پوره جانکاري نه ده لیکلې شوې. نو دلته بین پوه شي چې بله جانکاري هغه میز باندې لیکلې شوې ده چې کم په وایټ هاوس کې دی. او اوس بین او ابیګیل سره وایټ هاوس ته راورسي چې هلته د څه پارټي شروع وي او هلته د دوی ملاقات د ابیګیل دوست کونور سره وشي. او دلته ورته بین وایي چې موږ صرف د وزیر اعظم افیس لیدل غواړو. نو د کونور ابیګیل ډېره زیاته خوښه وي. نو هغه د ابیګیل د وجې دوی هغه ځای ته راولي خو دلته کونور دوی ته وایي چې دلته ویښ اوسئ ولې چې د وزیر اعظم افیس ته موږ څوک هم نه پرېږدو. او اوس بین ابیګیل ته اشارو کې چې هغه میز دا دی. نو دلته اوس ابیګیل اکټینګ شروع کی چې زما د غوږ نه ایرنګز پرېوتو او کونور ته وایي چې تا هغې تلاش کولو کې زما مدد وکړه. نو دلته اوس دوی تلاش کوي چې بین هغه میز ته ورسي او هغه اوس هغه پهیلي ټوکړه پیدا کوي. اوس هغه د میز جاج پړتال کوي او هغه چې څنګه دا دراز کولو کې نو هغه ډېر زیات حیرانه شي ولې چې هلته د لرګي هغه ټوکړه نه وي ولې چې د هغې نه مخکې چې هغه غشتې وه. او اوس بین او ابیګیل د وایټ هاوس نه ډېر خفه راوځي او هغه رایلي ته وایي چې هغه ټوکړه خو هلته نشته. نو دلته ورته رایلي ووایي چې دا میز خو وزیر اعظم استعمالوي او هغه ته به د دې لرګي ټوکړې باره کې ضرور پته وي او اوس هغې سره داسې څه طریقه شته نه چې د وزیر اعظم سره میلو شي. نو دلته ورته رایلي وایي چې دا وزیر اعظم به مونږ اغوا کړو خو خوش قسمتۍ سره دوی هوټل ته لاړ شي چې هلته پارټي وي او هلته د وزیر اعظم موجود وي خو د وزیر اعظم بین پیژندو او په خبرو کې بین د وزیر اعظم ته یو نقشه وښیي چې هغې کې د یو ټنل باره کې خبره وي. نو دلته ورته د وزیر اعظم وایي چې راځه مونږ دا ټنل وګورو او دې نه پس بین او وزیر اعظم دې ټنل طرف ته روان وي. نو د وزیر اعظم دې ګارډ ته وایي چې ته دلته بهر ودرېږه او هغې چې څنګه د ټنل ته رادن نشي نو بین دا ټنل بند کړي او هغه ورته ډایرکټ خبره شروع کړي او د یو کتاب باره کې ته تپوس کوي. نو دلته اول د وزیر اعظم خو ورته نه وکړي هغه ته چې پته ولګي چې بین د پردا څومره معنی لري نو هغه ورته بیا د دې کتاب باره کې وایي چې هغه په یو لایبرري کې پروت دی او د هغې کوډ نمبر هم ورته ووایي. او چې دوی څنګه بهر وځي نو دلته ورته را وزیر اعظم وایي که ته دې کتاب پسې لاړې او په دې دوران کې ته ګیر شو نو زه یې بچ کولو والا نه یم نو د دې د وجې ته ډېر کوشش کوه چې ګیر نه شي. او دې نه پس بین رایلي او ابیګیل هغه لایبرري طرف ته را روان شي او دې لایبرري ته چې راورسي نو ابیګیل ته د دې لایبرري باره کې پته وي ولې چې هغې به دلته کار کوو او دوی چې اوس هغه لایبرري ته راورسي نو هلته هغه کتاب نه وي. نو دلته ورته رایلي وایي چې کیدای شي تا ته د وزیر اعظم دروغ ویلي او یا دا کتاب چا له دې ځای نه وړي وي چې دې کې بین یو ځای وویني چې هلته کوډ وي او هغه چې څنګه هغه کوډ ورکړي نو دلته دا باکس کولو شي هغې کې هغه کتاب وي چې هغه په کتاب کې هغه ځای روباسي چې کومه پهیلي په هغه لرګي ټوکړې باندې وه خو دې کې بین پسې اف بی آی والا راشي. نو دلته بین ابیګیل ته وایي چې موږ به اوس بیل وځو او دې کې بین هم په څه چل باندې د دې ځای نه وتښتي او بل خوا میچ ته هم پته ولګي چې بین ته دویم راز میلو شو د دې خزانې باره کې او هغه تصویر خپل پلار موبایل پیټریک ته سین کې چې هغه میچ ته هم سینډ شي او میچ ته اوس پته ولګي چې دا پهیلي صرف یو ښځه حل کولی شو هغه مایلي د بین مور او دې کې میچ زر امیلی له راورسي او په اوله کې امیلی خو د ده مدد کول نه غوښتل خو میچ دې له دمکې ورکړي او ورته ووایي چې تا له پیټریک راځي او هغه ته د دې پهیلۍ باره کې غلط معلومات ورکړه چې اوس پیټریک راشي نو امیلی هم داسې وکړي چې کوم ورته میچ ویلي خو امیلی په خپل زوی باندې باروسه وه چې هغه به د دې پهیلي حل راوباسي او په سبا باندې میچ امیلی یو غر ته یې راولي چې دغه پهیلي حساب سره دا خزانه دلته چرته ده خو د هغې نه مخکې بین او د هغه ملګري را رسېدلي وي دلته ولې چې بین د دې پهیلي حل مخکې نه راوښکي او اوس هلته بین میچ هم وویني او هغه د امیلی طرف ته تمانچه نیولي وي نو دلته ورته بین وایي چې ګوره پولیس ما پسې لګېدلي دي او ما سره سره به تا هم ګرفتاري نو د دې نه ښه ده چې په یو ځای باندې د دې خزانې تلاش کول شروع کړو ولې چې زما نه بغیر ته دا خزانه نشي تلاش کولی او دلته میچ ته هم پته وي چې بین نه بغیر دا خزانه څوک هم نشي تلاش کولی اوس دوی مجبورا یو ځای دا خزانه تلاش کول شروع کی او دوی اوس یو داسې ځای ته راورسي چې هلته تش کاڼي وي او دویمه پهیلي دا وه چې بغیر موسمه به باران کیږي او یو مرغۍ به تاسو ته لار ښیي نو دلته بین پوه شي او هغه ورته ووایي چې په دې کاڼو باندې اوبه اچول شروع کړي ولې چې دا راز په دې کې پټ دی او دوی په یو کاڼي باندې اوبه واچوي چې په هغې باندې یو مرغۍ جوړه شوې وي او هغه ځای کې یو وړوکی شان سوریم وي او چې بین هغه ځای کې لاس ورکړي نو مخامخ غر کې کاڼي را پرېوتل شروع شي چې هلته یو لاره وځي اوس دا ټول دغه ځای ته رادن نشي او چې دوی څنګه رادن نشي نو دلته د کاڼي دا دروازه اچانک بند شي او دوی اوس دا خزانه تلاش کول شروع کړي چې دوی یو داسې ځای ته ورسي چې هلته یو کاڼی لاندې طرف ته وغورځېږي چې دې سره دا ټول وغورځېږي خو صرف امیلی او پیټریک بچ شي ولې چې هغوی دوی سره نه وي اوس دوی په دې فرش باندې ولاړ وي او دوی په مشکله باندې د یو بل مدد وکړي او د هغه ځای نه راوځي او اوس دا څلور واڼه یو کمرې ته راورسي چې هلته تشې اوبه وي او بین ته لګېدو چې بل سوراخ په دې اوبو کې دی او دا اوبه به موږ پسې چل باندې ودرو او چې دوی لږ مخکې لاړ شي نو دوی ته هغه څه میلو شي چې له کومې دوی تلاش کړي یو پوره رسونې نه جوړ انډرګراونډ ښار چې هلته د بین مور پلار هم راورسي او دلته بین په خوشحالۍ سره وایي چې ودې کتل زما نیکه صرف د یو خزانې باره کې لیکلي وو او هغه د جون لینکن د مرګ ترکیب کله هم نه دی جوړ کړی نو دلته ورته میچ وایي چې ما ته پته
را خو ما یو دروغ بهانه جوړ کړه او ما ستا د خاندان نوم په خوره کې ملو کو دې سره ته دا خزانه پیدا کول چې دا خزانه صرف تا پیدا کول شو او دلته اوس د دې د خوشحالي لک ټیم د پاروا په دې ځای کې وبته ځای سره را روان شي او دلته دوی ته د بتو لارم نوي نو دلته پیټریک چې اخوا دی خو ګورو ناغول چې د وبکم طرف ته روان دي د دې پولټه سایډ ما د مونږ لاړ شو ځکه چې هلته به سلار وي او چې دوی هغه ځای ته راورسي نو د اوبو د بهاو نورم تیز شي او دلته د حیرانۍ خبره دا وه چې دلته یو کاڼي بیا هغه تاو کی نو دې سره دا دروازه کولو شي او هغه کاڼي چې څنګه پرېږدي نو دې سره دروازه واپس بند شي او دلته خبره دا وه چې دلته به یو کس ایساریږي او دا کاڼي به نیسي نو دلته ورته میچ وی چې ما سره ته دا واده وکړه چې ته به زما د خاندان نوم اخلي د دې خزانه تلاش کولو کې ولې چې زما خاندان یو بدنام خاندان او زه غواړم چې زما د خاندان نوم هم جوړ شي نو دلته ورسره بین دا واده وکړي چې زه به ضرور ستا د خاندان نوم اخلم او دلته میچ خپل قرباني ورکي او دوی بچ کی او دې سره د بین نوم هم په اخبار کې راشي او هغه یو ایوارډ هم ورکي چې دې سره دا کہانی ختم شي اګه تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ